اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن به درس پاور پوینټ کې دی سی شو زبرش نه دي جناب پاور پوینټ را اوپن کوم ها راځو د جناب بلینک پریزنټیشن واخلو سیدا ګورم تیر ځل مدته پر انیمیشن کې ویل کنه ګورم په هوم کې چې دی کنه اړوند د لیکنې مدیر تاسو کې د لیکنه په کوم ډول سټایل کې راشي انسرټ کې تاسو یو څه داخله فور ایگزامپل تصویر دی سکرین شاٹ دی ټیبل دی په ډیزاین کې هغه تاړو डिजाइन बराबर ट्रांजिशन کې هغه کومه سی ډول باندې راشي اوپننګ د ریوشي انیمیشن کې موږ د دې لیکنې هغه کوم انیمیشن چې وکنه هغه موږ کولای شو لکه فور ایگزامپل په کوم ډول راشي ګورات تیر څه موږ ویل کنه خو نو وخت او د نو وخت د وجه نه څنګه شو بيخي د سلک تیز پیلاړل کنه زبر شمه د دې جن بز یو چې شر اوپن کما یا برا شو دلته به ولیکو دلته برا شمه د سٹارټ نه زبر شمه کوم لیکنه موږ یا غو برابر کړی دی کنه زبر شمه فور ایگزامپل اما سلاید برا واخلم ښه دلته دا سلاید دی فور ایگزامپل موږ سره دا سلاید شو سره صحیح شو ګور او دا سلاید دی را سره کنه زه ورته وایم چې راشل دلته په دې انیمیشن کې موږ دلته انیمیشن ورته ورکړی ول کنه چې ګور موږ سره چې راشو کنه دلته په مور انټرنس باندې کلیک وکړو صحیح شو دلته موږ سره نور انیمیشن هم ول را سره صحیح شو لکه په خاص ډول دلته ډراپ باندې موږ سره ګور دا ډراپ ډول باندې کلیک وکړو دې ځنه اوکې کلیک وکړم نو ګور دا به یو څنګه کیږي را سره نه خطا کیږي افیکټ کې چیرته راشم ګور کچیر دلته راشم کنه افیکټ دلته راشم ډیر فور ایگزامپل دلته موږ سره ډیر زیات لغاتونه دي صحیح شو زراغ لرم دلته موږ لیکل چې زبرش ملته یو بل چې د غری مکسر دی کې لیکنه ډیره زیات د ذکر اخلاصو مخه زراش مداري کنه مکسر دی کې ودا لیکنه څومره ډیره کنه زنه ترازما انیمیشن ترازما سې شو په انیمیشن کې دلته ورته انټرنس انیمیشن وزدا او شور کما دلته ترازما ډراپ ورته کوم چې ډراپ کې لکه مثال تاسو درکول شي ښه ترازما دلته ډراپ ورته ور کړی ځنه اوکې کلیک کوم نو ګوره تل صبر ورته کارا شری ځنه پریویو د یو کام ګورم یو آی ټي او داسې فور ایگزامپل داسې ډول باندې اخته کیږي صحیح شو نو د دې کې چې افیکټ راشي ګوره از وان ابجیکټ آل اټ وانس ټول په یو دم را تر واچو نو ګوره ټول داسې یو دم درته راچوي صحیح شو داسې لیکنه سره برابرې کچیر داسې نه بای پیراګراف را سره اخلا ګوره دا به لیکنه دی اډ انیمیشن کې موږ دوه درې انیمیشن په یو ځل ورکول شو کنه فور ایگزامپل انټرنس او موږ سره ګوره دا انټرنس چې کنه چې کله را داخليږي د لیکنه په لومړي ځل باندې دا پر امپاسز په دې منځ کې تاسو ورته ورکوي صحیح شو فور ایگزامپل روټیټ دي سره تاوري شي او به ایگزیټ چې کله وځي په کوم ډول در سره وځي صحیح شو انیمیشن پین کې بیا موږ داسې کولای شو چې یو انیمیشن به مخ کې کله موږ دلته دوه درې ور سره انیمیشن یو ځای کړی وای کنه هغه نو وروسته موږ سره په انیمیشن پین کې هغه دوه درې انیمیشن فور ایگزامپل دلته زرا غل موږ به دا مرته اضافه کړل اډ انیمیشن نو وروسته زرا زما ورته مې راشه ډارکن دا ور سره بل یو اضافه کړ صحیح شو د دې ځنه وروسته زرا زما په دې کې ورته مې چې دا امپاس شول کنه په دې ایگزیټ کې ورته مراشه فور ایگزامپل کسٹم کې خپل لار ورته خایمه ورته موږ ګور لومړی داسې ډول باندې راشه راغلی دا کنه بیا داسې ډول باندې راتاو شه بیا داسې ډول راشه بیا دلته راشه دلته راشه بس انف دا څنګه شو موږ سره داسې ډول وکړه دلته راشه پریویو باندې کلیک وکړه ګوره پام دې ورته چې چیرې راشه موږ ګوره دا ګراف دلته راشه لګ منځ ته راوړي ښه داسې ډول باندې مراوړ کنه دلته پریویو باندې کلیک وکړه ګوره لیکنه په داسې ډول راغله او که چیرې زه اوس راځم کنه پریویو ګوره که چیرې زه راشم کنه دلته کلیک کوم ګوره دا اوس یو څه مخکې دی اوس وروسته دی کنه نو ګوره زه پر انیمیشن پین کې زه دا مخکې او وروسته کولی شم چې کوم یو انیمیشن دی مخکې راشي کوم یو شاته راشي سره بل ټریګر فور ایگزامپل زه دلته راغلی یم کنه دلته راغلم ما ورته وویل چې یو شیپ راته راکړه زه به راشم فور ایگزامپل دې ځای نه به یو څه راواخلم چې کومه شیپ موږ راوځو فور ایگزامپل دا مې راوځه دا مې راوځه دې ځنه مې اوکې کلیک وکړ صحیح شو زه ورته وایم چې دغه انیمیشن دا لري موږ سره کنه دغه انیمیشن چې دا ګوره چې کوګو چې راته صحیح شو یا موږ سره بل دغه انیمیشن دی موږ سره کنټینټ پلیس هولډر چې دی سره صحیح شو یا موږ سره اول چې کوم لري زه ورته وایم چې چیرته مې دلته کلیک کول چې شی باندې دلته انیمیشن تر راځم ټریګر په ان کوم او ټریګر ان چې ورته وایم چې چیرته به کنټینټ دا سٹار دی کنه دلته را سٹار دا نوم دی ما سره صحیح شو چې چیرته مې په دې سٹار باندې کلیک کول نو بیا دا سره راواله نو ګوره دا شو را سره کنه کچې رزلت تراشه م پریویو ته نو ګوره دا مې داس ډول باندې راغلی هغه نور یو نه کړو چې رزلت سٹار باندې کلیک کوم مالتا تراشه ما پریزنټ نو ته صحیح شو تراشه ما خلاص ډول باندې دا څه دی کنه اوس ګوره چې رزلت کلیک کوم نو ګوره هغه دوه دانی را سره راغلی صحیح شو یو بیرته وځي کچې رزلت کلیک وکما صحیح شو دلته راشه ما دا څه ډول باندې دلته راځم او دلته راشم یو کلیک کوم انټرنس یو وکړه او زه راځم دې باندې کلیک کوم نو ګوره هغه بل چې موږ ورته کوم یو ویلی ول چې دا سره دا فقط دی
پورې ونه خطه صحیح شو نو ټریګر دا کار کوي ان بل چې کنه انیمیشن پینټر دی چې د موږ فور ایگزامپل یو انیمیشن په لګولې چې دا غواړم چې په دې باندې مولا کوم انیمیشن پینټر باندې کلیک کوم صحیح را بیا دې ځنه سم مشکل دی کلیک آن دی کلیک آن کو وذ پریویس فور ایگزامپل دا غوړي کنه موږ سره دلته دوه میرا وستې دي زه ټایم چې راشه دلته فور ایگزامپل موږ سره دا موضوعات دي دلته ما اوس یو انیمیشن ورکړه داسې می واخصل صحیح شو زه غواړم چې دې بل تم یو انیمیشن ورکم راځم دلته ورته چې دلته فور ایگزامپل داسې یو انیمیشن ورته ورکړه صحیح شو دیتا دا زما ورته سره کړه زما ته داسې انیمیشن ورته ورکړه نو زه ورته چې راشم لومړی ان کلیک په کلیک باندې وکړو پریویس سره یو دی راو کچې دا دواړه راځي کنه دواړه به یو دم راځي پریوی باندې کلیک کړه تر راشه پریوی باندې نو ګوره دواړه یو دم راخل کار شروع کنه نه زه ورته مراشه پری نه افټر پریویس نه روسته مطلب اوله غره ولا به روسته دا راته راولا ګوره دغه نه روسته بر سره دا راځي صحیح شو بیا ډیوریشن او ډیلی موو ارلیر باندې هم مختلف شي کیږي دا انیمیشن پین چې ور سره کنه په دې کې فور ایگزامپل موږ یو څه اول وزلته اول دی کنه دا موږ راوستل شو صحیح ده سلاید کچې د سلاید تراشه مکنه او سلاید شو د سره پاره استعمالي ګوره په سلاید شو کې موږ سره دا خبره ده چې لومړی موږ سره سٹارټ سلاید شو کې لومړی موږ سره سٹارټ فرام بیګینینګ کچې د زلل ته ولاړې ما فور ایگزامپل دا ځای کنه زه غواړم چې دلته بیرته د سر نه لاړ شم او هغه کله پرزنټ کوم کنه ادي ځکه کلیک کوم نو ګوره کوم ځای نه راځي سر نه راځي کنه F5 سره دې ته موږ تللی شو نو کچې د تراشه سلاید شو کې موږ سره فرام بیګینینګ هم دا خبره چې سر نه شروع کا بل خبره موږ سره چې کچې د تراشه مکنه فرام کرنٹ سلاید دی ودلته زه په دې سلاید کې ولاړم کنه زه غواړم چې ام دی وم سلاید نه راشم بر سلاید ته نه مزه چې الته ما انیمیشن ډیر زیات استعمال کړی چې دلته راځم ډیر وخت رانه نشي صحیح را زه راځم فرام کرنٹ سلاید باندې کلیک کوم نو ګوره اما کرنٹ چې کوم سلاید کو ولاړم ما سلاید څنګه کړ سره بند کړ بل چې کسٹم سلاید په کسٹم سلاید کې زه خپل کسٹم شو ورته خایما فور ایگزامپل دی کې موږ سره داسې کیږي کنه چې زه ورته یو خاص ورکه خایما چې دغه ورکه یا دغه سلایډونه را سره خایا اوس فور ایگزامپل زموږ دا په کار دی نور معلومات چې زموږ دی مربوطه نه دي زه غواړم چې پټ کوم نو کسٹم سلاید ته راځم کسٹم سلاید ته راځم لومړی دا را سره اډ کا صحیح شو نیو کرا سره نیو چې شهر سره اډ کما راشه دا نمونه دی ګوره دا چې نمونه دي دا د هغه نمونه موږ ورته ورکړي دي ګوره واټ از HTML دا موږ سره کنه واټ از انټرنیټ انټروډکشن ټو ویب ډیزاینینګ دا څه دی کنه دی دا هډینګ واټ از انټرنیټ دا زه ورته راشه یو را سره دا اول را سره راولا بیا را سره راشه دا نه هم را سره راولا بیا را سره راشه چې را سره کا بیا را سره راولا او بیا را سره راشه چې وکا دا اخیری را سره راولا دلته چې باندې کلیک کا دلته اډ باندې کلیک کا اډ دراغ لر سره ټول کنه موو اپ او موو ډاون معنا چې بره یو سو ریموو وکړه دې ځنه شو اوکې باندې کلیک او دې ځنه وڅ شو کې کنه نه راشه به دې ځنه کلوز باندې کلیک دا و در سره شو نشول کنه چې شو اوس کې چیرې تر راشي ګوره کسٹم شو باندې نه کسٹم شو ون باندې کلیک و دا سره راغله کنه تر ځان لاندې راشه دا ګوره هغه انیمیشن دي ګوره سیده څوم تر راوړلو ګوره دا ټول سلاید زموږ د غدري څلور شو دلته موږ سره ځان د چیرې جوړولې شو ورته جوړولې شو سیرام ها بل چې کنه سٹارټ اپ سلاید شو سیټ اپ سلاید شو کې موږ سره څه خبرې دي ګوره کله چې په سیټ اپ سلاید شو باندې څه کلیک وکړم لومړی ما سره راځي وای پریزنټډ بای ا سپیکر څه معنا چې دا ما سره په فول سکرین کې راوخله اوس دا په کوم یو سکرین کې په فول سکرین کې را سره کنه نو ګوره فول سکرین کې چې زرا شمه فول سکرین کې ګوره اوس فول سکرین کې پریزنټ کیږي کنه پریزنټ کیږي کچې زرا شمه ورته مچرا شدا سينه راځه دا مستر څنګه کو براوز ان انډیویډوال وینډو یو وینډو کې را سره پریزنټ کوه چې زرا شمه پریزنټ کی وګوره ټول وینډو نیولې دا نه پاسو ګوره ټایټل بار ولندې فوټر را سره ښکاری کنه سټیټس بار زور ته چې دا موږ سره څنګه دی دا زیاتره شان ګوره تاسو ته چا دشي جوړ کړی وي صحیح ده نو په دې ډول باندې وي کچې زرا شما وای براوز ا کیاسک براوز او کیاسک په څه کار کوي ګوره دا موږ سره کچې دلته تاسو راشي کنه پر ترانزیشن کې دلته راغه افټر دلته وی کنه ایڈوانس سلاید کې دلته چا ورته وخت ور کړی وي نو هغه وخت پر اساس به کار کوي کچې زرا شما دلته پریزنټ باندې کلیک کوم چې شو دلته راځه کلیک هیڅ کومه یو بټن کار سا نه کوي وګوره یو بټن د کمپیوټر کار در سره نه کوي ترڅو چې ته چی وکي ترڅو چې هغه وخت چلته ور کړی هغه څنګه کې پورا کې موږ سره صحیح شو دلته شاید تاسو ته رسوب داسي وایي سمرا چې دا اوس هیڅ چې کله پریزنټ مود ته واچو مه هیڅ یو کار را سره نه کوي صحیح شو دلته به چیرته راشي پریزنټ بای سپیکر باندې واخلي صحیح شو بل خبر چې وای لوپ کنټینیوسلی انټل اسکیپ سمرا چې کچیرته یو ځل ختم شو بیا د سره کرا سره دا نه کنه مستر زرا زما دلته راشه د ځنه پریزنټ کا صحیح شو دلته راشه راځم وګوره دلته راشه مخیری ته بیا سره کړ
فهم درې د اخیری دی کنه ګوره کانټینوس دی په څنګه وکړل خپل را سره بیا چې وکړل د سر نشو لوپ اصل کې دوران دی ویل کېږي شو لکه دوراني حالت بل چې شو نریټر دا شو نریټر دلته مقترضی دار تر اوسه وای مخه د ریکارډ سلاید پورې دا مربوطه خبره ده بل چې کنه شو ویتاوت انیمیشن شو ویتاوت انیمیشن څه کار کوي و دلته فور ایگزامپل تاسو کې شو انیمیشن لګولې دي او هغه ته ډیر زیات وخت نیولې شي نو ته ورته وای کنه چې وای خیراته خو بغیر د چې نه انیمیشن دې نه کلیک وکړه اوس اول کې انیمیشن وکنو ور سره کنه وڅ وګورم کوم انیمیشن یې وکړ وای نه کړ تاسو ته شاید دا مشکل هم پیدا شي ما انیمیشن ورکړ او انیمیشن کار نه کوي هغه سیټ اپ دلته سلیټ شو کې خبره ده صحیح شو دې نه کلیک لري بل چې کنه ډیسیبل هارډویر گرافیکس اکسلریشن صحیح شو دا چې کله د کمپیوټر گرافیک تاسو سره کمزوري وي کنه نو دې ته به چک ولګوي دا وینډوز پاور پوینټ خپل گرافیک به استعمالوي پن کلر چې کله موږ سره داسې کلر ځکه چې دا اوکې ګلو کومه تر اوسه پرزنت تا په پرزنت کې تاسو سره دا کلر ښکاری کنه دغه یو ګوره لیزر پن پوینټر دی یو پن دی لیزر کې چې راته واخلې کنه دا چې تاسو پرزنت کوی کنه یو ځای کې غلطه کې پرزنت انت تاسو خپل یو ریموټ باندې درکې ریموټ تاسو داسې دی غلط سکرین ته نشي کنه ایل سی ډي ته یا پروجیکټور ته الته تاسو شي کېږي الته تاسو سره هغه ځای چې کوم ځای تاسو غواړئ په نخښه کې هغه ځای راځي نو ګوره دلته اوس دا سور غوندې شو کنه شو سور شو کنه که چې زړه تراشه مرا پنه واخلم چې پن د پن لیکنه ګوره کومه سره را کنه نو دا ګوره دې جنم دا جوړول شم دا کلر زوته ما دا شو واخلم صحیح شو عدل ته زړه ازم د لیزر لپاره هم کلر جوړول شم سمرا لیزر لپاره ګوره لیزر لپاره اصول دی کنه لیزر لپاره هم زړه ازم ته ما دا شو باندې لیزر سره واخلم نو ګوره اوس لیزر سره په دا شو باندې خو دلته ځکه چې تراشه مګر اسکیپ باندې کومه دلته ازم ته ډیسکارډ کړه سره دلته راشم او دلته رم پن کلر سره کومه څه واخله پن کلر سره فور ایگزامپل دا څه واخله وزرازم او لیزر سره کومه څه واخله لیزر سره دا څه واخله ځکه چې اوکې کلیک کوم ما چې زرا شمل ته پریزنت تا په پریزنت کې وګرځارې کنه پن نه واخله کومه څه لیکنه کوي الته مورته انتخاب کړ کنه د دې جنور څخه چې زرا ته بیا راشم کنه او ورته مې چې لیزر پوینټر لیزر ګوره دا موږ سره په لیزر ډول باندې لیزر سټایل خبر دی ورته وختي شروع کنه وز دا ډول باندې دلته وزرا شم اسکیپ او ته شي کومه ډیسکارډ باندې په کلیک کوم صحیح شو سیټ اپ سلاید شو نو ورسته چې موږ سره دی نو ورسته کنه شو سلاید څه معنی دی کې هم موږ ورته سلایډونه انتخابولای شو صحیح شو ورته مچ راشه فرام د کوم د اول نه شروع وکا یا د اول نه شروع مکو راشه د پنځم نه شروع وکا تر 14 پورې نه تر لسم پورې راسره لاړ تر 14 سلاید دي کنه تر لسم سلاید پورې راشه دینه اپل او نور در سره دا نشي اول دی کنه دې جن کلیک وکا راشه ګوره اول متن لري کړه کنه پنځم نه مونږ ویل راشه 2 3 4 5 ګوره وای ختم شو تاسو لای سیدا نو دلته ګوره پریزنت موډ کې دار سره کار کوي سمرا کچره سټاپ ته تر راشه مابل چې کرن شو دا شو موږ دلته ورته برابر کړی کسٹم سټایل کې کنه ورته هم کرن شو کوم یو امغه یو باندې کارو کرا ځدې جنا اوکې کلیک وکا دول تر راشه دې جنا ته چې شو کا دې جنا پریزنت کا راشه ګوره امغه یو سلاید کوم 3 سلاید نه په دې شو برابر کړی ورکنه هغه ځنه برازي صحیح شو خدانور ان شاء الله وایو سمره مخکره تر روان دي بلکې چې د دې جن روسته زرا شمه کنه مو سره هایټ سلاید دی و دا د رسم سلاید کنه زه غواړم چې داتې دینه ورشي نو زه تاسو له کوم چې باندې کله کوم هایټ سلاید نو ګوره په دې باندې کرخه باندې راکښونه کچې زره تر رسم تر راشم کنه فرام کرن باندې کلیک کوم ګوره فرام کرن باندې اغال ته دسته راغلی کنه مو سره براشم دلته په دې سیټ اپ کې وځي چې وکم او ټایم چې آل بیک مې شو ځکه موږ شو ورته انتخاب کړو کنه دلته راغله ما د 12 ته دلته چې وکم پرزنت فرام کرن باندې کلیک کوم دلته راځه د 14 را سره راوا نه خصه چې هغه موږ هایټ کړی سیدا بیرته څنګه هایټ کو دي جنا سلیکټ ان هایټ کا هایټ نه کلیک کړه تاسو سره بل چې کنه ریهرس ټایمینګ دی ریهرس ټایمینګ څه معنا مقتدا وخت راخی کنه چې دا په څومره وخت کې یو سلاید فور ایگزامپل څنګه کومه تدریسومه و دا دې کنه دا سلاید ما په دومره وخت تدریس کړ راځه دې جنور سره ګوره هغه دې پر سیف شو د دې د خپل دا ټایمر غونډه دی ها ا ټایم چې څومره ټایم کې موږ سره څنګه کړ دا موږ سره ځان تشریح وکړ وزر اعظم دلته بل وزر اعظم اسکیپ باندې کلیک کوم دلته وای دا ته سیف کې کچې ته یې باندې کلیک کې راشه کا اوس کې چې دلته تراش کنه د ترانزیشن تا یا چې تراش انیمیشن زیاتره وخت دا ترانزیشن کې اندر سیو کوي خو هغه دغه بل یاري دی باندې پوه شئ بل چې دی ریکارډ سلاید دی ریکارډ فرام کرنٹ سلاید او ریکارډ فرام بیگینینګ زرا زما فور ایگزامپل دلته مې کلیک کوی ګور ریکارډ دلته سٹارټ باندې کلیک
اوس راغلم کنه دا مې تشریح کړ ګوره هغې فقط ټایمینګ را سره نیوه دا هم ټایمینګ او هم دغه خبرې چې زه کوم هر یو سلاید و دا سلاید ما تشریح کړ کنه دې ځای نه زه کلیک کوم نو ګوره هغه سلاید پاس پاتې شو هغه سلاید پاتې نه شو لکه انیمیشن موږ استعمال کړی اوس ګوره هغه سلاید پاس پاتې شو دلته بیا یو نه شروع وکړله و دا مې دومره وخت تشریح کړ زه لګېم دا مې تشریح کړ راځم دلته نور وګوره دلته نور مې تشریح کړ دا هر یو مې تشریح کړ نو دلته راشه چې کومه اسکیپ باندې کلیک کوم صحیح شو اوس ته راشه هغه به دلته خپله در سره راغلی وي ټرانزیشن ته راشه وګوره هر یو سلاید دپاره یې چې کړی دی زه به دلته سر ته راشم دا مې انتخاب کړ هر یو سلاید دپاره خپل هغه ملیټونه تاسې ته انتخاب کړي دي او اوس وګوره سپیکر خپله خبرې دې کې سیف کړي دي که دلته راشم پرزنټ موډ ته که نه پلی وکړم دې سره خبرې م راولي ښه ولې رانه وسي ځکه چې دلته موږ د سلاید شو ته راغلي او دلته دا نریټن مو څنګه کړی ورته نه ډیان کړی ځکه چېرته دلته راشم که نه سر نه شروع وکړم ما دې ځای راشم دا څنګه کوم پرزنټ کوم اوس زه راغلم که نه دا مې تشریح کړ ګوره هغې فقط ټایمینګ هغه لیکنه خپله اوس زه دا بدلوم ټایمینګ او و دا د دې سلاید نه خپله شو دا خپله دې سره راغلی دی صحیح شو که ته ورته دا غږ دې ورسره نه وي راشه دې ځای نه کلیک کړه دا غږ به ورسره نه وي درسره صحیح شو که چېرته راشي یوز ټایمینګ وکړه نه دلته موږ سره دا ټایمینګ یې ورته ورکړی چې دومره ټایمینګ کې دا زه تشریح کوم نو ورته دا ټایمینګ ورسره مه استعمالوه دې ځای نه کلیک کړه که ټایمینګ به ورسره نه راځي شو میډیا کنټرول د څه لپاره استعمالوي دا دلته موږ په دې ویډیو سره وویلي صحیح شو د انزرټ کې دا ویډیو وکړه که چېرته زه راشم دې ځای نه فور ایگزامپل آنلاین ویډیوز نه البته ورک آفلاین ته به زه راشم دلته به وګورم ورته وایم چې فور ایگزامپل دا ویډیو در سره دا دې ځای نه اوکې کلیک کوم اوس ګوره دې سره کنټرول بټن څه ته ویل کېږي دا کنټرول کېږي ورباندې که نه دا وګوره دا بټن چې دا پلی کوه دا هغه که صحیح شو که چېرته زه ورته وایم چې دا کنټرول بټن بیا د دې سلایډونو سره مه راوله نو دې ځای نه کلیک لرې کړه میډیا کنټرول او دلته راشه پرزنټ باندې کلیک وکړه صحیح شو اوس ته راشه ویډیو موږ دا را که نه اوس آیا کوم کنټرول بټن شته چې مخکې کومه زه پلی کېږي را سره ما سره کنټرول بټن نشته زه دا مخکې وروسته پې یوسم صحیح شو اسکیپ باندې به زه کلیک وکړم سمه ده بل مونیټور چې کوم یې کنه مونیټور په اتوماتیک ډول بدل ته پرایمري مونیټور دالته اتوماتیک کوي ابل چې کنه موږ سره لاس خبره شي دا پدې کې وای بل چې وای یوز پرنټر پریویو به څه کار کوي پریزنټر ویو به داسې کار کوي کنه که چېرته تاسو څنګه کوئ پریزنټ کوئ صحیح شو که چېرته زه دلته راشم کنه او دا موږ سره ګوره کنټرول پی ډبل پی چې زه وهمه ګوره کنټرول ډبل پی نه وینډوز ډبل پی ښه وینډوز ډبل پی چې زه وهمه ګوره په دې کې داسې خبر دی یو پی سي اونلی دا پی سي اونلی معنی چې فقط زما دغه کمپیوټر دی دا څنګه کړی شي په ښکاره دي شي پکې ډوپلیکیټ معنی زه هغه ایچ ډي ایم آی کیبل په واسطه باندې ال سی ډي سره وصل یم که نه هغې کې هم کار شي ایکسټینډ څه معنی دا دی چې زما که چېرته زه راځم ما دغه سلاید ما دلته پرزنټ موډ ته واړو دا دې ورته ښکاره شي بل زما فقط بیکګراونډ وکړي که چېرته ما دا ایکسټینډ موډ اخیستی و که نه اوس هغه کسان چې ما ته ناست فار ایګزامپل ال سی ډي سره زه کنیکټ یم که نه زه راغلی یم دلته د انټرنیټ کې ګرځم هغوی ته زما فقط بیکګراونډ ښکاري هغوی ته دا نه ښکاري چې دا کوم ځای کې وز دی صحیح شو بیکګراونډ ښکاري او دلته را ټاسبار هم ورته ښکاري ښه خو فقط هغه څه چې تا اوپن کړي دي هغه ورته نه ښکاري ته ورته دا پرزنټر ویو هغې کې ته ښکاره شي که ښکاره نه شي صحیح شو نو دا به په داسې ډول وي در سره دې باندې پوه شئ دا د پرزنټر ویو خبره وه نن دپاره همدومره بس نور به انشاءالله بیا په بله ویډیو کې ووایو سمه ده